وروستی مورچل پنځمه برخه. د وروستي مورچل د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت خوشحال لره. رضا محسن احسان مې یو ځل بیا د وروستي مورچل د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل ځوانه نجلۍ پریشانه شوه، یوه او بلې خوا یې وکتل. بالاخره یې زړه نه زړه وویل. دا چې څه یې ویل په نن خپرونې کې واورو انشاء الله تعالی. هغه یوې او بلې خوا ته کتل، ویې ویل ته چېرته یې؟ طاهر توره پتیګه ننه ویستله او د ونې له شانه رابهر شو. نجلۍ زر پر مخ پر ده وغوړوله او له یوې شېبې وروسته یې وویل ته زما په اړه څه بدګماني ونه کړې، زه ستا د ښېګڼې لپاره یو څه درته وایم. طاهر د نجلۍ د الفاظو د بخښنې نه زیات د هغې د غږ تر اغېزې لاندې راغی. نجلۍ له لږ ځنډ وروسته بیا وویل تاسو په بغداد کې یو مسافر یاست، کیدای شي دلته ستا دوستان هم وي، خو دوستانو ته ورته دښمنان به ډېر وي او امکان لري له کوم سړي نه چې ته په لاس کې د ګل تم لرې هغه درته یو زهرجن نښتر ساتلی وي. له قسم سره پام کوه، ستا په باب د هغه ارادې خطرناکې دي. طاهر ځواب ورکړ پرون ما له هغه سره لږ زیاتي وکړه، هغه به خامخا له ما نه خفه و، خو زما باور دی چې زه به هغه بیرته راضي کړم. تاسو ډاډه اوسئ، ما ته د قسم لخوا هېڅ خطر نشته. نجلۍ وویل په بغداد کې ستا غوندې خوشباوره سړي ته ځای نشته. تاسو ځان ته داسې ځای وګورئ چې هلته د زړه وړونکي مسکا تر شا کینه، چل او دوکه نه وي غلې شوې، هلته چې د زړه او ژبې ترمنځ د ریا پردې نه وي. قسم زه له تا نه ښه پېژنم، تا ته به د هغه دوستۍ تر نیغې دښمني زیات خطرناکه وي. طاهر له لږ سوچ وروسته ځواب ورکړ نیکزړه نجلۍ، په دې معنی کې اوسېدونکي تر ما باید له قسم سره زیاته مینه او خواخوږي ولري. زه پوښتلی شم چې ته څوک یې؟ نجلۍ ځواب ورکړ ته باید پر دې د پوهېدو هڅه ونه کړې. زه یقینا قسم ته نږدې یم، خو زه دا نه خوښوم چې هغه له تا سره کېوږي. زه د دې سبب پوښتلی شم. د دې سبب؟ نجلۍ پریشانه سو. ځواب یې ورکړ د دې سبب ما ته معلوم نه دی، خو ته پر ما اعتبار وکړه. ستا ژوند په خطر کې دی. ته ځان ته د بغداد هېڅ ګوټ هم خوندي مه ګڼه. ته زما په باب دومره مه پریشانه کېږه. زما موټې زما ساتنه کولی شي او له دې نه پرته زه هېڅکله له مرګه نه یم وېرېدلی. نجلۍ په غمجنه لهجه وویل شاید دلته زما د راتګ سبب همدغه وي چې ته له مرګه نه ویرېږې او زه تا له مرګه ویرول هم نه غواړم. خو ته دې په خپلو مټو دومره اعتماد هم مه کوه، د توریالي توره له شانه د خنجر د ګزار دفاع نه شي کولی. طاهر وویل ما قسم دومره نامرد نه ګاڼه. نجلۍ وویل قسم نامرد نه دی، خو د کسات په جوش کې هغه هر څه کولی شي. زه به د ده د کسات جوش سوړ کړم. زه به ستا د بری دعا کوم، ستا په نصیحت به عمل کوم، خو دومره پوهېدل غواړم چې ته څوک یې. د دې پوښتنې ځواب ما درکړی دی. ته ما یوه مسلمانه نجلۍ وبله چې په زړه کې یې د خپل ولس د توریالیو بچانو لپاره عزت او درناوی دی. ستا په باب زه دومره پوهېږم چې ته د یوه زړور پلار زوی یې. له دې زیات زه نه پوهېږم او نه غواړم چې وپوهېږم. ته هم زما په باب د زیات څه پوهېدو هڅه مه کوه. په ژوند کې زموږ لارې سره بیلې دي. ما دا احساس کړی چې ستا د ژوند کښتۍ ګرداب ته نږدې شوې ده. ضروري مې وبلله چې سترګې دې خلاصې کړم. ما خپله ذمواري ترسره کړه. زه ځم، ته لږ ودرېږه، زه کوټوال درته راستوم، هغه به دې لارې ته ورسوي. نجلۍ طاهر حیران دریان په ونه کې پرېښود او دا د ونو تر شا ورکه شو. لږ شېبه وروسته کوټوال راښکاره شو. طاهر ته یې وویل چې ده پسې ورځي. چې د ګلانو ټویو ته ورسېدل، کوټوال وویل نور خو په لاره بلد یې، ما ته رخصت راکړه. طاهر په زړه کې له کوټوال نه د هغې نجلۍ په اړه د پوښتنې هیله را پیدا شوه، خو ژبې د زړه تایید ونه کړ. طاهر د ډول ډول خیالونو په یرغل کې له ماڼۍ نه راووت. د دروازې په مخ کې ګاډۍ ولاړه وه. کوچوان خم شو، سلام یې ورته وکړ او دی بې له دې چې څه ووایي په چوپه خوله په ګاډۍ کې سپور شو. طاهر له خپل زړه نه په وار وار دا پوښتنه وکړه هغه څوک دی؟ پرون یې د طبیلې په مخ کې دوې نجونې لیدلې وې. هغه غالبا له هغو دونه یوه وه، خو هغې د ده په باب دومره اندېښنه ولې ښکاره کوله؟ هغه پر قسم ولې دومره بدګمانه وه؟ ناڅاپه د طاهر په مغزو کې یو خیال راوګرځېد او پریشاني یې لرې شوه. هغه نجلۍ ده دا وښودل غوښتل چې په بغداد کې اوسېدل ورته خطرناک دی او د ده ادعا د ثبوت لپاره یې د بغداد د خلکو ډېر بد تصویر ورته وړاندې کړ. دا د قسم شرارت نه دی، دا دی د دې لپاره نه دی چې دی بغداد پرېږدي او وویرېږي ترې ولاړ شي. اخر د صدر اعظم په ماڼۍ کې اوسېدونکې یوه نجلۍ چې خامخا به د قسم څه خپلوي ورسره وي او یا به خدمتګاره وي، له ده سره دومره خواخوږي او همدردي پر څه لري؟ خو هغه خامه نه وه. هغه یو شهزادګي ښکاره کېده. د طاهر په سترګو کې د هغې ښکلې څېره را وګرځېدله. هغه به خامخا د صدر اعظم له کورنۍ سره اړیکه لري. د هغې په الفاظو کې خلوص و، په څېره کې سادګي وه. دا له فریب او ریا نه ډېره ناخبره ښکاره کېدله. کېدای شي له قسم نه په څه خبره خفه شوې وي، خو په هر صورت هغه پردی وه او د لوړې کورنۍ خلک د کور معاملې پردیو ته نه وایي. نو بیا دې ته څه معلومه شوه چې دی د یوه توریالي پلار زوی دی. دی په دا ډول معلومات له کوم نارینه نه ترلاسه کړي وي او دغه سړی له قسم نه پرته څوک کېدای شي؟
قاسم به د کومې پردې شاته ناست وي او له صدر اعظم سره به د دې خبرې اورېدلې وي او چې صدر اعظم یې دته ډېر مایل لیدلی وو نو د ده د لارې نه د لرې کولو لپاره به یې دا دسیسه جوړه کړې وي. دغه نجلۍ ته به یې خبرې وښودلې وي او د ده د تیر ویستلو لپاره به یې راستولې وي. اوس به نجلۍ قاسم ته ورغلې وي او ورته وایي به چې ما هغه ډېر وویروه، هغه به تا راشي او بخښنه به درنه وغواړي، ستا په وړاندې به په زنګنو کښېني او د دوستۍ لاسونه به درته وځغ. د دې خیالونو نه طاهر دوې نتیجې واخیستلې. یو دا چې قاسم د خپل پلار تړون او ګواښ په سبب پر خپل پخواني چلند پښیمانه دی او جبران ته چمتو دی، خو اوس غواړي د دې دوستۍ لپاره زه وړومبی ورشم. د دې مقصد په خاطر هغه زما په زړه کې د ځان په نسبت هیبت او ویر پیدا کوي. دوهم دا چې کله دې پیښې وروسته طاهر وړومبی د دوستۍ لاس ور اوږد کړي نو دی به ګمان کوي چې د دې نجلۍ د ګواښونو په وجه وویرېده، ځکه خو ده دا غوره وبلله چې د قاسم دروازې د ورټکولو پر ځای د هغه په انتظار شي. دې نجلۍ چې څومره د قاسم د خطرناک ښودلو هڅه وکړه په هماغه اندازه هغه ساده او بې ازاره ښکاره کېده. او طاهر چې کور ته ورسېد د قاسم په اړه یې داسې احساس و لکه مشر ورور یې چې د سرکش او کشر ورور په اړه یې لري. د ځوان نجلۍ په اړه د ده احساس دا و چې د امیرانو د لوڼو نه یوه وه چې ټول عمر به یې په ریا او مکر کې تېرېږي او دروغ رښتیا ثابتول ورته کمال ښکاري. خو د شپې له ویده کېدو نه دمخه کله چې دی په خپله بستره وځغېد په دې ټولو پیښو له سره غور وکړ. په زړه کې له ځانه څه وپوښتل آیا هغه ساده او معصوم نجلۍ دومره دروغ ویلی شي؟ د دې سوالو ځواب په اړه سوچونه به دی له داسې ذهني کیفیت سره مخ کړ چې زړه او دماغ مختلف غږونه انسان کومې پرېکړې کولو ته نه پرېږدي. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، سبا ورځ ده له سهاره تر ماپښینه پورې قاسم له کوره ورک. صفیې به لږ ځنډ وروسته د ماڼۍ له خدمتګارانو نه د ده په هکله پوښتنه کوله. ماپښین مهال دې ته معلومه شوه چې قاسم راغلی دی او له خپلو 15 تنو ملګرو سره د محل په ختیځ لوري یوه کوټه کې ناست دی. د محل دغه کونج د سیند لوري ته و او د برنډې نه د مرمرو زینې د سیند تر غاړو غځېدلې وي. د اوبو له منځ نه لږ پاس د اوسپنو پنجرې د زینې پر وروستۍ پل ټینګې وې. پر دې اوسپنیزو میخونو وړوکې وړوکې ښکلې کښتۍ تړلې وې. د زینې له دې پوړ نه د سیند غاړه د خلافت ماڼۍ او د پوځي اعلی سالار له ماڼۍ سره د نورو امیرانو ماڼۍ ښکاره کېدلې. د سیند په غاړه په یوه لیکه جوړ شوي وې او د هرې ماڼۍ په مخ کې د سیند پر غاړه زیات شمېر کښتۍ ښکاره کېدې. صفیه د قاسم له ارادو نه خبره وه. اوس یې چې دا واورېدل چې له خپلو 15 تنو دوستانو سره ناست دی د دې اندېښنه نوره هم زیاته شوه. له لږ سوچ وروسته د مثبت ارادې سره د محل ختیځ لوري ته روانه شوم. په دې کونج کې به په پاسني پوړ کې ماښام مهال کله کله ښځې راټولېدې او د دجلې د سیند په زړه پورې منظرو ننداره به یې کوله. په درېیم پوړ کې یو لوی دالان و. له دوهم او درېیم پوړ نه لاندې د سیند تر غاړې تاو راتاو زینې کښته شوي وې او د دې زینو دروازه د سیند خواته برنډې له کونج سره وه. صفیه د درېیم پوړ له دالان نه تېره شوه، برنډې ته ورسېده. په تنګو زینو کې کښته کوزه شوه. د لاندې کوټې له چت نه لږ لاندې د هغو زینو دروازه وه چې لاندې یو دهلیز ته تللې وه. د دې دهلیز مخې د بڼ په لوري وو او قاسم به کله کله هم هلته له کوم انډوال د شطرنج لوبه کوله. له پاس او لاندې لور دغه دهلیز ته له دې زینو پرته بله لار نه وه. په کومه کوټه کې چې قاسم و د هغې یوه کړکۍ همدې دهلیز ته خلاصېدله. صفیه د یوې کړکۍ تر څنګ کښېناستله، پرده یې لږ یوې خواته کړل او لاندې کوټې ته وکتل. قاسم له 15 داسې کسانو سره په مجلس بوخت و چې د بغداد شریف خلکو له دوی نه ښه خوله نه وهله. صفیه هغوی تل له قاسم سره لیدلي وو. په هغوی کې لوګیس هم و خو نن د پخوا پر خلاف زیات اندېښمن او په چورتونو کې ډوب و. قاسم وویل د بدنامۍ داغ په وینه مینځل کېدای شي. هغه ماته دوکه راکړه. په پیل کې یې داسې وښودله چې هغه په ګزار کولو نه پوهېږي او ما یوازې په دې ګمان چې دا لوبه زر پای ته ونه رسېږي بې پروایي وکړه. که زه پوهېدی چې زما د موټو له شل کېدو وروسته به هغه په دومره ګړندي حمله پیل کوي نو ما به لومړی دا لوبه زر پای ته رسولې وای. او لوګیس سره هماغه دوکه وکړه. په لوګیس یې د اټکل پر خلاف فشار زیات راوړ. خیر اوس به سره ګورو. لوګیس ویل لږ تر لږه د ځان په اړه نه وایم چې له ما سره یو دوکه وکړم. د هغه بری د برلاسۍ نتیجه وه. زه چې پر څه خفه یم هغه دا دی چې موږ د مېړنیو په څېر خپله ماته ولې نه ومنله او د دوستۍ لاس مو ور اوږد نه کړ. د لوګیس له خولې د دې خبرې اورېدل ټولو ته حیرانوونکي وو او ټولو په حیرانۍ ورته وکتل. کوټې ته یو بل تن ورننوت او اوس ټولو د لوګیس پر ځای هغه ته کتل. قاسم پوښتنه وکړه څه خبر دې راوړی دی؟ نوي راغلي سړي وویل هغوی د سیند په همدغه غاړه له دې ځایه 15 میله لرې خیمې ودرولې. اوس دوی ښکار ته وتلي دي او د شپې مهال قاسم د هغه خبرو پرکړه وویل د شپې مهال به خواږه خوب بیده وي. پر دې غاړه پاس لوري ته لاندې ځنګل ته نږدې دوی 100 تنه وو، ټول 8 تنه. نور څوک عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک او افضل نور پوځي افسران دي. د هغوی نومونه مې نه دي زده، هر یو د طاهر خدمتګار و. قاسم وپوښتل ستا په ګمان موږ په اسونو ولاړ شو که په کښتیو کې تګ راته غوره وي؟ هغه ځواب ورکړ که په اسونو ولاړ شو نو دا به راز پاتې نه شي، موږ به په کښتیو کې په شپه کې بیرته راستنېدی شو. قاسم لوګیس ته وکتل که ته له موږ سره ملګري نه کوې همدلته پاتې شه، په یوه تن زما په ګمان څه فرق نه راځي.
لوګي ځواب ورکړ زه د هغو خلکو څخه نه یم چې په غلطو او خطرناکو لارو کې خپل دوستان یوازې پرېږدي. زه له تاسو سره یم خو دا ضرور وایم چې تاسو چې کوم کار کوئ دا د مېړنۍ لار نه ده. لږ تر لږه به پر ویده دښمن په حمله کې زما توره له تیږې راونوځي. قسم په خندا وویل ستا ګمان دی چې موږ 18 تنه د هغو 8 تنو په ویدو وژلو په اراده روان یو؟ نه، موږ به هغوی راویښ کړو، مخ او لاسونه به ومینځي او ښې به وسلې را اخلي او مقابله به ورسره کوو. کله دې وروسته دوی بیا وتښتېدل نو زه نه غواړم چې په وینې توره سره کړم. زه د هغوی وژل نه غواړم ویې تښتوم او وزغلي. زه چې له ځانه سره ډېر سړي بیا یم غواړم هغه وویروم چې وتښتي. لوګیس ویل که هغه مقابلې ته چمتو شو نو بیا قسم ځواب ورکړ بیا به له دوی سره همهغه سلوک کېږي چې څوک یې د خپل مقام نه پېژندونکي سره کوي. تا اوس ماته شکایت کوه چې عبدالعزیز به په زور پر کرسي کښېنولې. که تا ته د ځان عزت نه وي نو له ما سره یې ضرور شته. د طاهر د یو دوست لخوا دا یو مقدمه ده. که موږ د دوی د سترګو خلاصولو لپاره څه ونه کړل نو د بغداد هر لوږې مست به زموږ پر اوږو راسپرې شي. مګر ستا پلارجان که پلارجان ته زموږ ارادې معلوم شي نو ښایي د سیاسي مصلحتونو په وجه مو ایثار کړي. خو زما باور دی چې زه د خپل بریالي پروګرام نه وروسته ورته کیسه وکړم نو دوی به تاسو ټول میلمانه کړي. لوکیس لږ په غمجنه لهجه وویل نو زه له تا سره یم. قاسم خپل ټول دوستان مخاطب کړل وویل په یاد ولرئ په هر صورت طاهر باید له بغداد کوچ وکړي. دا زموږ په ګټه ده. هغه د پوځ د اعلی قومندان او خلافت دربار ته لاره پیدا کړې ده او که هغه کوم لوی منصب ته ورسېد نو په هر ډګر کې به خپل دوستان له مخې ته کړي. موږ ټولو ته به بیا د پرمختګ لارې بندې شي. سپیې چې پر څه د پوهېدو هڅه کوله هغه ورته څرګند شوه. جګه شوه او خپ تګ له دهلیز نه زینو ته ورسېدم او پاس وختله. د هغې په ذهن کې وار وار دا الفاظ راګرځېدل د سیند پر دې غاړه له دې ځای نږدې 5 میله لرې لاندې لوري ته د هغې د زړه ټکانونه کله تیزېدل او کله ورکېدل. د خیالونو تر احساساتو لاندې کله درېدل او کله به ګړندي ګامونه واخیستل. هغې یو ځل بیا د طاهر خبرول غوښتل یې ژوند یې وژغوري. مګر د څه لپاره؟ آیا د دې لپاره چې هغه یو زړور ځوان و یا د دې په خاطر چې په بغداد کې مسافر و، یو سرایي مسافر؟ بیا سرایي څو وارې په زړه کې تکرار کړل او یو خوږوالی یو خوشي او یو لذت یې پکې احساس کړ. دې په زړه کې وویل کاشکې زه هم یو سرایي وای او د دښتې په تون شمال کې مې د هغه لمن نیولی شوی. دې ته د مرمرو ډبرو دغه شاندارې ماڼۍ د سرایي له کېږدیو نه نیمګړې ښکاره. دې په هغه زړه وړونکو فضا کې ساه اخیستل غوښتل چې د ازادۍ په بڼو کې د مینې چینې پکې خوټېږي. هلته چې مکر او ریا لا د انسانیت څېره نه ده مسخه کړې. هغه بیا په زړه کې وویل سپهې خپل زړه ته دوکه مور کوه. د هغه او ستا د نړۍ ترمنځ یو داسې سمندر دی چې څوک تر پورت پورې وتلی نشي. هغه یو عام سړی دی او ته د صدر اعظم ورېره یې. ته د هغه ژوند وژغوره نو دا یو د خیر کار دی. له دې نه زیات داسې خوبونه مه وینه چې تعبیر نه لري. صفیه د سکینې په لټون پسې یوې کوټې ته وننوتله. سکینې تکیې ته ډېر وهلې وه او یو کتاب یې لوست. هغې صفیې ته وکتل وویل صفیې چېرته تللی وې؟ ما ډېر ولټولې، راشه ما ته د دغو شعرونو مطلب ووایم. سکینې راځه نن پر اسونو چکر و. سکینه حیرانه شوه وویل اوس؟ صفیې وویل نه لږ وروسته. سکینې کتاب ته وکتل او په بې پروایي وویل ماښام به ولاړ شو. صفیه سکینې ته نږدې سو کښېنستله. وویل نه نن به موږ د میدان پر ځای د سیند پر غاړه ځو. سکینې ځواب ورکړ ستا مقصد دا دی چې د بغداد خلک مو ښې وپېژنئ او پلارجان مو د آس له سپرلۍ هم ایسارې کړي. په یاد یې نه دی چې یو ځل موږ د دجلې څنډو ته تللي وو پلارجان څومره غوسه شوی و. صفیه وویل په پرده کې موږ څوک پېژني؟ زموږ آسونه خو پېژندل کېږي. دا چې واورېدل صفیه په چورتونه کې ډوبه شو او هغې په دې اړه زیات بحث لازم ونه باله. تر ماښامه سکینې څو ځلې ترې وپوښتل صفیې ته ډېر غمجنه یې، ته ووایه په څه خبره دومره پریشانه یې؟ خو هغې هر ځل دا ځواب ورکوه سکینې نن مې بدن خوښېږي. پر آس د یوې اوږدې منډې نه وروسته به مې طبیعت ښه شي. د صفیې په ټینګار سکینه تر ماښام لږ د مخه تګ ته چمتو شوه. کله چې دوی پر آسونو سپرې شوې او د ماڼۍ نه بهر ته راووتلې نو صفیې د خپل آس جلب راکش کړ او څو ځلې لغتې ورکړې چې ښه یې هغې کړ. وویل راځه سکینې د سیند پر غاړه یوه منډه ووهو، زر به بیرته راوګرځو. په دې غاړه هسې هم د ښار د خلکو تګ راتګ لږ دی. که بیا هم څوک زموږ آسونه وپېژني نو شکایت جرأت به ونه کړی شي. په دې کې بیا څه بدي ده؟ اخر هغوی هم زموږ میندې وې چې له نارینهو سره به اوږه په اوږه په غذاګانو کې شریک وي. سکینې وویل د سیند په غاړه خو څه جګړه نشته. صفیه بې ځوابه شو. وویل زه وپوهېدم ته بیریږې خو زه ډاډ در کوم چې زما خنجر به ستا ساتنه کوي. سکینې وویل زه ولې چا نه وبېرېږم؟ آیا له ما سره خنجر نشته؟ راځه. د سکینې د ارادې د بدلولو له ویرې صفیې سمدستي آس د سیند غاړې په لور راوګرځوه او د سترګو په رپ کې دوی دواړه د آبادیو نه ووتلې. لږ وړاندې چې ولاړ سکینې چیغې کړې صفیې ودرېږه وړاندې تګ خطرناک دی. صفیې آیا تا د حسن بن صباح جنت ته د رارسېدو اراده کړې ده؟ د صفیې تدبیر کامیاب شوی و.
هغه همداسې غوښتل چې سکینه تر لږ ځنډه ورسره ملګرې شي. هغه بېله دې چې آس ودروي مخ را وګرځوه او دې ته یې داسې وښودله چې د آس درولو او راګرځولو هڅه کوي. په لوړ غږ یې وویل سکینې دغه آس نن لږ سرکشه شوی غوندې دی، زه یې لږ مزاج ور برابروم، که ته له وړاندې تلو ویره لرې ودرېږه، زه به اوس بېرته راوګرځم. سکینې وویل ته څومره احمقه یې، ما نه و درته ویلي چې پر دې آس یوازې قسم سپرېدلی شي، ته مه ور نږدې کېږه، څه په یې مخ را وګرځوه. ځواب یې ورکړ اوس به د دې جوش سوړ شي، زیات نه زیات 2 میله نور به وزغلي. سکینې تر لږ نورې لارې ورسره ملګري وکړه، بالاخره آس ودروه او د ډېرې پریشانۍ په حالت کې د سپي ګړندي آس ته کتل چې تر شا پاتې ګردونه کې پټ او د سترګو په رپ کې پناه شو. او سکینې ورپسې کتل او تر ډېره پورې په هماغه ځای ولاړه وه. تر لمر لوېدو پورې ډېر وخت و. سکینې چې د سیند په غاړه شاوخوا د بزګرانو څو کلي ولیدل نو خطر یې احساس نه کړ. څو ځلې ښه غوسه ورغله او ویې غوښتل چې بېرته ستنه شي، خو بیا به یې په زړه کې ور وګرځېدل چې کور ته لاړ شي څه به وایي. بیا اراده بدله شوه. ناڅاپه یې ذهن ته ورغلل چې په یو ځای درېدل یې ښه نه دي. نو په عادي تګ یې آس پرېښود. نږدې 1.5 میل وړاندې یې آس بیا راوګرځوه او تر 1.5 میله پورې بېرته ښار ته لاره ووهله او بیا یې آس ودروه. د لوېدیځ پر افق د شفق سرخي خپرېدله، د ونو سیوري په تیزۍ سره اوږدېدل، مرغان له فصلونو د خپلو ځالو په لور راووتل. د سکینې اندېښنه ورو ورو زیاتېدله، بیا هم خپل زړه ته تسلي ورکوله چې هغه دومره نادانه نه ده چې خامخا به ډېر لرې نه وي تللی. دا زما د پریشانه کولو په خاطر چېرته د کومې ونې تر شا پټ شوې ده. که زه بېرته ستنه شم نو دا به آس وزغلوي او له ما سره به ملګری شي او بیا به په کړس کړس وخاندي او بیا به د هغې په ذهن کې وګرځېدل که خدای جل جلاله مه کړه هغې ته څه پیښه شوې نو بیا هم زه باید ولاړه شم. زه به پلارجان ته ووایم چې د هغې آس یې غي شو او د سیند په څنډ وړاندې ولاړ. له ډېر فکر وروسته سکینې د بېرته تلو پرېکړه وکړه، خو بیا هم په دې تمه چې سوپیه به راشي آس ودروه او شاته یې وکتل او په انتظار بشوه. د قاسم کسات د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، طاهر د عبدالعزیز له داستان عبدالملک او مبارک سره ډېر زر بلد شو. مبارک یو ځواکمن او ساده زړی سپاهي و. په تعلیم کې هم هغه له ټولو وروسته و. د دوستانو په مجلس کې به هم هغه د خبرو په وخت زیات شرمېده. خو په سیند کې په لامبو په ګڼو ونو کې د هوسۍ په ښکار او په هوا د مارغانو په غوښو ویشتلو یې د طاهر پام ځان ته راواړوه. طاهر په زید او مبارک کې ډېر صفتونه شریک ولیدل. زید چې څومره له نورو خلکو سره په خبرو کې د خجالت احساس کوه، هومره زر له مبارک سره په مجلس بلد شو. افضل یو نیکخویه ځوان و، په خبرو کې هغه زیات هوښیار و، خو د نورو په نسبت د ټنبلۍ او آرام طلبۍ د وجې طاهر د هغه په باب سر ښه رایه نه درلوده. په ښکار کې افضل تر لږ لارې له ملګرو سره یو ځای و. بیا آس په یوه ونه وتاړه او په درانه خوب ویده شو. ماپښین مهال چې په سیند کې لمبېدل زید پر دې خبره خوښ و چې له ژورو اوبو نه لرې یو بل ملګری هم پیدا کړ. طاهر چې د کوم زلمي نه اغېزمن شو هغه عبدالملک و، فقط له عبدالعزیز نه لږ ټیټ خو په بدني لحاظ مضبوط و. مخ یې لږ اوږد او بیضبي و. پراخه تندی، تورې غټې سترګو د هغه بڼې ته ځانګړی وقار او ښکلا وربخښلې وه. هغه د بغداد په غوره مدرسو کې روزل شوی او د بغداد په رواجي او معمولي علومو کې پوره لاس درلود. او څومره چې طاهر د هغه په پخو نظریاتو نه تر اغېزې لاندې و، تر هغه څو چنده زیات هغه د طاهر په ښه ذهانت او علمیت اعتراف کوه. طاهر او عبدالملک چې لږ شیبه له یو بل سره مجلس وکړ، داسې احساسوله چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې یو بل سره پیژني. موسی او نصیر سوچه سپاهیان وو. د هغوی له علم او ادب سره هیڅ اړیکه نه وه. یوازې د عبدالعزیز شخصیت او خلوص هغوی ټول سره راغونډ کړي وو او دوی په ډله یې ور شریک کړي وو. کله به چې نورو ملګري د ونو تر سیوري لاندې ناست وو، په مهمو مسایلو به یې خبرې اترې کولې، دوی دواړه به یې لږ لرې یو له بل سره په جګړه بوخت وو. موسی ویل ما چې کومه هوسۍ ښکار کړې ده هغه ستا له هوسۍ نه په وزن کې زیاته ده او ښکر یې ستا له هوسۍ نه ښکلې دي. نصیر به د هغه دروغجن ثابتولو هڅه کوله. ویل به تا په خوب کې هم ما غوندې هوسۍ نه وې ښکار کړې. زید ته به د دې جګړه د هغه علمي بحثونو نه زیاته په زړه پورې وه. جګ به شو، دوی ته نږدې به کښېناست، هغوی دواړه به یو په بل د خپلو خبرو منلو مایوس شول. نو زید یې حکم غوره کړ. زید د هوسۍ تر ښکلا او دعوه زیات د نصیر له جوش نه اغېزمن شو او د هغه په پلوي پرېکړه وکړه. موسی هغه دې ته چمتو کاوه چې پر خپله پرېکړه سره غور وکړي، خو نصیر وویل بس نور د درېیم ګړي له پرېکړې نه وروسته ته د خبرو حق نه لري. موسی پر زید خپل قهر داسې سوړ کړ لکه کله چې دوی په سیند کې لمبل. موسی په ټوکه د زید سره 2-3 ځلې په اوبو کې ډوب کړ او غوټې یې ورکړې. زید له اوبو نه راوبهر شو او ده ته د غېږو بلنه ورکړه. او کله چې موسی دغه بلنه ومنله او له اوبو نه راووت، مبارک، افضل او عبدالعزیز، طاهر او عبدالملک پرېښودل تر دوی راچاپېر شول. زید موسی راوغورځاوه او پر شا یې کښېناست. ویې ویل اوس د دې ټولو د وړاندې ووایه چې زما پرېکړه صحیح وه. موسی تر لږ ځنډه د لاس او پښو له وهلو وروسته خندا وویل زه اعلان کوم چې ستا پرېکړه بالکل صحیح وه. زید وویل وعده وکړه چې بیا به په اوبو کې ماته غوټې نه راکوې. موسی وعده وکړه او زید بیا هغه پرېښود. د مازدیګر لمانځه نه وروسته دې خلکو د غوښو ویشتلو تمرین پیل کړ. خو طاهر، عبدالعزیز او عبدالملک د سیند د غاړې په چکر ووتل. لمر ډوبېدو ته نږدې و او دوی بېرته خیمو ته راستنېدو اراده وکړه چې له لرې یو سپور ولید چې ډېر ګړندی را روان.
سپور چې رانږدې سو عبدالعزیز دا خو کومه ښځه معلومېږي او طاهر په زړه کې څه اندېښنه راوګرځېده او چې آس نږدې ورغی دغه اندېښنه نوره هم زیات او په پریشانۍ بدله شوه. دا سپیه وه د تندي او سترګو پرته یې نور مخ په پرده کې پټ و. هغه لږ وړاندې آس ودروه او په مذبذب حالت یې دوی درې واړو ته یو په بل پسې وکتل. د یوې شېبې چوپتیا نه وروسته آسو ګام نور هم وړاندې کړ او په طاهر سترګې شخې کړې. د دې سترګو د څه ځورونکي احساس ترجماني کوله. د نجلۍ د وزیرتوب نه عبدالملک اغېزمن شو. طاهر ته ویل هغه تا ته څه ویل غواړي ورشه. طاهر ور وړاندې شو. تر ویې پوښتل ته ما ته څه ویل غواړې؟ نجلۍ پر خپلې ژر ژر ساه اخیستلو د قابو کېدو هڅه کوله. وویل هو زه د دې لپاره راغلم چې تا ته ووایم چې قاسم نن شپه. طاهر په طنزیه لهجه د هغې خبره ور بشپړه کړه. وویل موږ به ووژنې ځکه خو باید د بغداد 100 میل لرې لاړ شو. زما په ګمان خو ما پخوا هم له تا سره د ملاقات شرف ترلاسه کړی. د سپیې په زړه دروند ګزار وشو. هغې په لړزېدلي او زخمي غږ وویل ما ته د بغداد له ټوکمارو او حاضر ځوابو ځوانانو نه بیل بللې. په هر صورت زه خپل پرس پر کوم. قسم د شپې مهال له خپلو 15 تنو ملګرو سره په کښتیو کې راځي او پر تاسو حمله کوي. تاسو له دې ځایه ولاړ شئ او یا د تفریح لپاره بل ځای وټاکئ. په دې کې ستاسو خیر دی. که نه نو ښایي په بغداد کې څوک دا ونه پوښتي چې څوک ووژل سول او چا ووژل. د طاهر شک په یقین بدل شوی. هغه ویل ستا د زحمت څخه مننه. تاسو قاسم ته وایئ چې هوښیار سړی 2 ځلې یوه حربه نه ازمایي. ما تا ته پخوا هم ویلي وه چې زه د دښمنۍ پر ځای د هغه دوستي کول غوره ګڼم. خو چې هغه زما د ویرولو لپاره کومې لارې غوره کوي دا د هر سلیم فطرت خاوند انسان ته بدې ښکاري. زه هغه ته تر غاړې وتو چمتو یم خو د هغه په پښو کې لوېدو ته هېڅ کله نه یم تیار. سپیې ته د طاهر هر ټکي په زهر ککړ یو نښتر و. دې ته د خپل خلوص او اثار مسخره کېدل له زغم نه وتلي. له غوسې نه پرېږدېدلې غږ یې په زوره وویل ته یې وحشي جاهل او مغرور سرایي یې. ته دا ګڼې چې زه قاسم راستولی یم او زه د هغه په وینا دلته راغلی یم. پرون هم تا زما په باب دا اټکل کاوه او لاړې چې زه د هغه د لاس اله یم او ستا د ویرولو لپاره دروغ درته وایم. ما ستا په پېژندلو کې اشتباه کړې وه. ته له قاسم سره توپیر نه لرې. زه بې عقل وم. اوس زه درته وایم چې په خیمه کې دې ډیوه بله کړه او ارام ویده شه چې قاسم دې په موندلو کې په زحمت نه وي. سپیې دومره وویل او په سلګۍ شوه او طاهر د دې د الفاظو تر تریخوالي د دې د سلګۍ او د سترګو د اوښکو د څاڅکو نه زیات تر اغېزې لاندې راغی. هغه کوم ګل پر پاڼو د شبنم په څاڅکو کې دومره ښکلا او جذابیت نه ولیدلی لکه د دې د بڼو نه چې په سوځېدونکو غمیو کې چیولي. سوچ یې وکړ چې که د دې نجلۍ په اړه یې اټکل غلط نو بیا سپیې د یوې شېبې لپاره سترګې په خپل ستوني پټې کړې او بیا یې په داسې نظر طاهر ته وکتل چې غوسه هم پکې وه او رحم هم. د آس جل به راوګرځوه خو عبدالملک چې د دې خبرې اورېدلې وې یوې نتیجې ته رسېدلی و. ګړندی ورغی او د آس جل به ونیول. عزتمندې زه له تا سره د خبرو حق نه لرم خو په داسې موقع له څه ویلو پرته نشم پاتې کېدی. ما ته دا نه ده معلومه چې ته او طاهر له څه وخت راهیسې سره پېژنئ. په هر صورت ستا اوښکې ستا د اخلاص شاهدي وایي. طاهر ستا په پېژندلو کې اشتباه کړی دی خو ته دا اشتباه د بخښنې وړ وبله. دی په بغداد کې مسافر دی. د دې ځای له حالاتو خبر نه دی. ستا په باب د غلط اټکل سبب یې غالبا دا دی چې طاهر قاسم یو میړنی ځوان ګڼي او هغه په اړه بد اټکل نشي کولی. هغه ته دا نه ده معلومه چې د بغداد د امیرانو ذهنیت او سوچ څومره مردار دی. زه قاسم پیژنم او د طاهر لخوا له تا نه معافي غواړم. ته به د طاهر په خبرو خامخا ازرده شوې وي خو که نن شپه د قاسم په اړه د ده خوشباوري لرې شوه نو بیا به دی چې څومره په پښیمانۍ ستا سره مخ کېږي د هغې اټکل ته نشي کولی. زه پوهېږم چې ته به هر څومره ستونزو دلته را رسېدلې وې تا پر موږ زیات احسان وکړ. زه تا ته ډاډ در کوم چې موږ به له دې خطر نه د ځانونو ژغورلو هڅه وکړو او زه دا ډاډ هم در کوم چې طاهر به هم احسان هېروونکي ونه ګوري. که ګستاخي نه وي نو زما په ګمان ته سپیه یې. سپیې ځواب ورکړ هوکې خو که ستاسو سره زما په اړه دلته په راتلو څه بدګماني پیدا شوې وي له خپلې ښځې نه دې پوښتنه کولی شې. که ته عبدالملک یې نو ستا مېرمن ما ډېره ښه پېژني. عبدالملک وویل ته ډاډه اوسه زه ستا په باب هېڅ بدګماني نشم کولی. د سپیې د غوسې اور سوړ شوی و. طاهر یې د پښیمانۍ او خفګان په سبب زوړ سر ولید. ویل که دی په خپل چلند پښیمانه وي نو زه هم د خپلو توندو خبرو معافي غواړم. زه یو ځل بیا وایم چې قاسم د شپې مهال راځي تاسو خبر اوسئ او زه دا هم غواړم چې قاسم ته څه زیان ونه رسېږي. تاسو وعده وکړئ. عبدالملک ویل زه وعده کوم د قسم د سړي ویښته به هم ضایع نه شي. طاهر سر پورته کړ. وویل که زه وایم چې پښیمانه یم ته مې د بخښنې وړ بولې. سپیې ویل نه اوس نه او بیا آس ته پنده ورکړه. طاهر خجالت شو. تر سترګو پناه کېدونکی آس ته یې کتل. عبدالملک د هغه پر اوږه لاس کېښود. وویل ته دا نجلۍ پېژنې؟ طاهر ځواب ورکړ نه زه پوښتنه کولی شم چې دا د لومړی چېرته او کله لیدلې. پرون شپه د صدراعظم د ماڼۍ په بڼ کې. خو دا څوک ده؟ د قاسم د تره لور صفیه. پر دې سربیره ته ګمان کوې چې زما رایه غلطه وه؟ ستا اټکل ځکه غلط دی چې دا د قاسم د تره لور وه او د دې پلار د بغداد له ټولو امیرانو سره توپیر درلود. اوس راځه د لمانځه وخت دی.
طاهر ورسره روان شو. عبدالعزیز چې دې شیبې پورې چوپ و، طاهر ته وویل ته باید دومره پریشانه نه شې، هغه ستا بخښنه رد نه کړه. بیا عبدالملک ته ویل ستا په نظر موږ باید څه وکړو؟ د جګړې په صورت کې که څه هم موږ 8 کسه یو، خو دوی ته مو ښه سبق ورکولی شوی. خو تا وعده وکړه چې د قاسم د سر یو ویښته به هم نه ضایع کېږي. خو چې کله تورې ټکر شي بیا د مقابل لوري د ویښته زیانېدو لحاظ ساتل ګرانېږي. عبدالملک ویل ما له هغه سره د قاسم د ځان ساتنې وعده کړې، خو دا وعده مې نه ده کړې چې د هغه په غاړه کې به د ګلونو امیل ور واچوم. عبدالعزیز ویل نو نن به هغه ته داسې درس ورکړو چې ټول عمر یې په یاد وي. خو ستا باور دی چې قاسم به د شپې مهال پر موږ حمله وکړي؟ عبدالملک ځواب ورکړ د دې نجلۍ په باب ما ته څه معلومات دي، زه د هغې په رڼا کې د دې پر خبرو باور ونه کړم، ګناه یې ګڼم. قاضي عبدالرحمن دې ته د قرآن او حدیث درس ورکړی. زما مېرمن هم د هغه شاګرده وه، ځکه دواړه یو بل ښه سره پیژني. زما مېرمن د دې په باب ډېر غوره نظر لري. عبدالعزیز پوښتنه وکړه ته هغه څه وړ وپېژنده؟ ستاسو پام نه شو دا د قسم پر آس سپره وه. د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، سپیې ستړی شوی آس کله تیز او کله ورو ځغلاوه. خپل کور ته نږدې 9 میل لرې سکینه را لاندې کړه. سکینې په درېدو کې په لاره کې څو ځله هغې ته کنځلې وکړې او بیا به له مینې مجبوره شوه د دې د سلامتۍ دعا به یې وکړه. کله به یې ویل سپیې که ته په خیر او خیرت راستنه شوې دومره دیناره به خیرات کړم، او کله به یې شونډې وژولې و به ویل سپیې ته یو ځل راشه زه به در سره داسې سلوک وکړم چې ټول عمر دې په یاد وي. ستا سره چکر ته راوتل خو پرېږده، زه به در سره خبرې هم نه کوم. سپیې لیونۍ بېعقلې ناپوهې ماښام شو ته چېرته ولاړې؟ زه چې کور ته ولاړه شم څه ځواب به وایم؟ تر سبا پورې به په ټول ښار کې دا مشهوره سي چې سپیه ورکه شوې ده. او چې کله سپیه دې ته نږدې سوه ویې ویل خورجانې سکینې دا کیدای شي چې ته له مانه خفه شې، لږ ما ته راوګوره، زه سپیه یم ستا کشرۍ سپیه. نو سکینې ته دا پرېکړه ګرانه شوه چې هغې ته څه ووایي. سپیه بیا وویل خورې زما خورې ستا د دومره خفه لیدو پر ځای خو دا ښه ده چې له آس نه غورځېدلې او مړه شوې وای. سکینې وویل ته ډېره بې عقل یې. بیا په سترګو کې اوښکې ډاډان شوې. لږ وړاندې چې ولاړه سکینې وویل که د حسن بن صبا کوم سړی په مخ درغلی وای څه به دې کول؟ سپیې په خندا ځواب ورکړ ما ورته ویل چې ستاسو په جنت کې د حورې جوړېدو حقدار زه نه یم، سکینه ده. سکینې وویل که د کور خلکو زموږ لټون پیل کړی وو نو څه پل ما پورته کوو؟ سپیې په ډاډ ځواب ورکړ تر اوسه ماښام دی، د سپوږمۍ په شپو کې څو ځله موږ مخزن کور ته راستنېدلو. د سیند پله ته نږدې شول سپیې 2 کښتۍ ولیدلې. د فاصلې د زیاتوالي په سبب په دې کښتۍ کې سپرېدونکي ونه لیدل، خو د کښتۍ ګړندی تګ یې ولید وپوهېد چې قاسم او ملګري دي. قاسم له خپل ملګرو سره تر مشرۍ وروسته د طاهر دوی له خیمو نه 200 ګزه لرې د سیند پر غاړه کښتۍ ودرولې. د سیند پر غاړه چې پلي شول ټولو پر مخونو پر دې راکش کړي او د سپوږمۍ د رڼا نه د ځان ساتنې لپاره د وړاندې ونو منځ ته ولاړل او غلي د خیمو په لور ورغلل. خیمو ته نږدې د یوې ګڼې ونې په سیوري کې ودرېدل او له لږ غوږ نیولو وروسته یو تن وړاندې ورغی. هغه په خپ تګ تر خیمو چارچاپېره وکتل او بیا خیمې ته وکتل او بیرته خپلو ملګرو ته راغی. وویل دننه په یو کونج کې اور بل دی او هغه څادر ورباندې غوړولی او په درانه خوب بیده دی. زموږ لپاره همدغه غوره موقع ده. قاسم ویل مګر د دوی اسونه نه ښکاري. یو تن ځواب ورکړ که اسونه دوی په ځنګل کې د څرېدو لپاره خلاص نه وي پرېښي نو بیا به چا په غلا بیولي وي. اوس موږ باید وخت ضایع نه کړو. د قاسم په اشاره ټولو تورې وایستلې. لوګیس ور وړاندې شو. قاسم یې تر مټ ونیو. ویل تا وعده کړې وه چې ویښوې به او د تیښتې یا مقابل کوي. قاسم ځواب ورکړ که ستاسو نه څوک را سره ملګري نه کوي نو جلا کېدی شي، که درته اړتیا شوه نو راوبه دې غواړو، خو په یاد ولره ته زموږ په دې کار کې را سره شریک یې. که دې دا راز ونه ساتلی شو نو کوم جرم چې پر موږ په ګرانه ثابتېدی شي پر تا په اسانه ثابتېدی شي. که ته په بغداد کې پاتې وای نو له دې جرم نه به دې ځان ژغورلی وای، خو ما د همدې لپاره را سره راوستې که اوس بیرته ستون شي هم دا نشي ثابتولی چې ته له موږ سره یوازې د یوه نندارچي په حیث ملګري وي. که توره نشي کښلی نو دا واده به ضرور کوي چې خوله به دې چوپه وي. لوګیس څه سوچ وکړ او وویل ما د یوه دوست په حیث خپل فرض ادا کړ، نور که ستا دا پرېکړه ده زه در سره یم. قاسم وویل زما له تا نه همدا تمه و، اوس زه غواړم چې دغه لوبه لږ په زړه پورې کړو. ستا به هم دا اعتراض نه وي چې موږ هغه راویښ نه کړ. امکان لري هغه له مقابلې پرته تیښتې ته چمتو شي او موږ ته هسې د ده په وینو د تورو سره کولو ضرورت نه شي. که هغه دا وعده وکړه چې بیا به بغداد ته نه ځي نو امکان لري هسې لږ ټپي هم نه شي. زه دا غواړم چې د هغه خیمه وغورځوو، موږ باید بیړه وکړو. د قاسم پر دې وړاندیز د ده ځینو ملګرو هغه وستایه او آفرین یې پر ویل. دوی د ونې له سیوري راووتل، رغړېدو د خیمې شاخوا ته ورسېدل. د قاسم په اشاره په یو وخت د خیمې تنابونه غوڅ کړل، یوه لوري ته یې کش کړ او لرګي یې وغورځول. د یوې شېبې لپاره هغوی ټول زړونه په زوره ودرېدل. د یوې شېبې لپاره د دوی غږونه په ځمکه د غورځېدلې خیمې نه لاندې د ډول غږونو اورېدلو په انتظار وو او لږ شېبه وروسته د دوی سترګې د ویدو په لټ اوښتلو په سار شخې وې. خو د قاسم او ملګرو اندېښنې ورو په تشویش او پریشانۍ بدلې شوې. ټول یو بل ته په معناندار نظر وکتل. څو ځایه د خیمې درخت
راوتلو برخې د دې لپاره کافي وي چې خیمه تشه نه ده. لوګیس غلی قاسم ته وویل کیدای شي دوی موږ لیدلي او زموږ له شمېر نه وېرېدلي وي. تور ته غږ وکړه او د سر د امن وعده ورکړه. زما باور دی چې د بغداد پرېښودلو ته به چمتو شي. په خیمه کې یوه لور ته اور بلېده. د قاسم یو ملګري ورجګ شو، اور ته یې اشاره وکړه. ویې ویل که دوی د سوی په خوب ویده وای هم د اور تودوخه به یې احساسوله. قاسم په لوړ غږ وویل. د وروستي مورچل داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې څه ویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ستاسو په درنه حضور کې حاضر تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.